اجرایه رئیس عبدالله د پنجاب او پاکستان په اړه څه ویلي دي او ولې د پاکستان په ګټه خبرې کوي؟ دا هر څه په دې ویډیو کې را سره وګورئ، خو ویډیو تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. عبدالله چې نه یوازې د منظور پښتین په ملاتړ یې غږ نه پورته کوي، بلکې په ډیرو مهمو مسلو کې د افغانستان دښمن منافق پاکستان خلاف خپل سکونت اختیاروي. خو اوس عبدالله تازه ویلی دي چې پاکستان مو یو ښه ګاونډی هیواد دی. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصر الله خان سره په لیدنه کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې د افغان سولې او سیمه ییزې ثبات لپاره مهمې دي. د اجرایه ریاست له لوري په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دغه لیدنه کې ډاکټر عبدالله او زاهد الله نصر الله خان په دوه اړخیزو اړیکو او سولې ته د رسیدو لپاره په ګډو هڅو خبرې کړې دي. د سرچینې په خبره اجرایه رئیس په یاد لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په لا پراختیا ټینګار کړی دی او پاکستان یې د افغانستان یو ښه ګاونډی بللی دی. پر عبدالله تور هم دی چې پاکستان د کمپاینونو مصارف ورکړي دي او د موقت حکومت لپاره یې هم وړاندیز عبدالله ته کړی دی. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوی وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې ضروري شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.